بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن ډیره مهمه او ضروری مسله ده. ډیر خلک داسې چې هغه سر په مانځه کې یوده پاتې شي او چې را پاسې مست قضا شوی وي، نو بیا دا تاسو کې چې آیا د دې قضا مون بس طریقې وسه ټیم بکو، د هغې نه علاوه د هغې نیت پسنګ کو د قضا او د هغې نه علاوه د دې صدا سنت چې دا به ادا کو یا نه ادا کو. دا ټول طریقې تاسو ته خمه، خو د هغې نه مخکې دا خبره یاد وساتئ چې مونږ قضا کول، قصد مونږ قضا کول دا یقیني طور پر غټ جرم دی. یا خدای چې انسان دی، انسان چرته وده پاتې شي کله ناکله اخو خپل پځې، لیکن قصدن یو انسان موږ چې کوم دی هغه قضا کوي، نو دا کبیره ګناه ده. او په قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. هلاکت، تباہی اور بربادی بھی دی د هغه خلکو لپاره چې کوم خلک په مانځه کې کمی کوتاهی کوي، کوم خلک د مانځه نه غافل وي، غفلت کې د مانځه کې دلته کې به اذان وشي، ادو بزان خپل په کار کې لګېدلی اډو دا احساس ودنه کې چې بانګ ویلې شوی دی، اذان شوی دی، زلاټ شم مانځه. داسې خلکو لپاره تباہی او بربادي ده. یعنی د داسې خلکو په تباہی او بربادي کې شک نشته چې کوم خلک منظور قضا کې مز نه دي. او په بل ځکه الله رب په قرآن مجید کې څه فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. د هغې نه بعد به داسې ټولګې راشي چې هغه به په منځونو کې څه کوي، غفلت کوي. نو داسې خلک به کم ځای ته ځي، دو به عن قریب د جهنم په داسې وادي کې تلاشي چې هغې ته وادي غی ویلی کېږي. یعنی په دغې خطرناک وادي ته به د داسې خلکو دخول کېږي، داسې خلک به دغې خطرناک وادي ته ځي چې کوم خلک منځونه نه کوي، د منځ په حوالې سره د غفلت شکار. دا په جهنم کې یو خطرناک وادي ده چې هغې ته وادي غی ویلی کېږي. په دغې وادي غی کې به دغه خلک چې کوم خلک منځ په حوالې سره غفلت شکار وي یا موز نه کوي یا موز قضا کوي، نو داسې خلک به د جهنم په دغې خطرناک وادي کې وي او دلته کې به د داخليږي. د هغې نه علاوه په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې کوم سړی جان بوجھ کر مونځ پرېښو فقط کفر، د کفر وکړو. او په یو حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې د اسلام او د کفر په منځ کې خو د مونځ فرق دی. یعنی پوره ورځ چې کوم دی کافر دی مسلمان دی، هغه منډې تړلې وي د خپل د رزق لپاره، لیکن چې کله اذان وشي نو مسلمان به چرته ځي، جمعه طرف ته ځي او کافر باغ ځي اړمي. لیکن کچری دا مسلمان هم د کافر په شان دی اړمي، دلته کې اذان وشي د بیا هم لګي په دنیا کې، نو په دې کافر کې او په دې مسلمان کې بیا څه فرق شو. نو لہذا موږ تاسو مسلمانانو په کاردار چې موږ تاسو د موس پابندي کو، موس په څه طریقې سره زمونږ چې د قضا نشي. په حدیث شریف کې راځي چې د قیامت پر باندې ټول نمخ کې د صحیح حساب کېږي، د مانځي حساب کېږي چې د چا موس مکمل وي، صحیح وي، او د باقي اعمال هم صحیح وي. چې موس خرابین باقي اعمال هم خراب، یعنی دی بیا تباہ او برباد دي چې چا موس صحیح نه یا سره موس ډوب کړي نه، بیا خدا داسې انسان په هلاکت کې، په تباہی او بربادي کې څه قسم لا شک نشته. نو اول خبره ده چې د موس پابندي با کوي چې تر اوسه پورې تاسو نه کمی کوتاهي شوي، په هغې باندې توبه استغفار او کچري موزونه د قضا شوي، نو هغه موزونه چې کوم دي هغه تاسو ته معاف نشو، هغه به دوباره هم کوئ، قضا به یې کوئ. اوس راځو مسلې طرف ته. بالفرض تاسو د پاتې شوي، تاسو نه د سر مونځ قضا شو او تاسو را پاسې دی، نو چې کله تاسو سترګې ګولاو شي نو تاسو مونځ ادا کړئ. لیکن شرط دغه دی چې مکروه ټیم نه وي، چې کوم وخت دا د انور راخیږي نو دا راختو په دې ټیم کې دا 15 منټ چې کوم دي دا مکروه ټیم دی، په دې کې تاسو مونځ نشئ کولی. چې کله د اشراق ټیم شروع شي نو په دغه ټیم کې بیا تاسو د سهار مونځ قضا کولی شئ. او ظاهره خبره ده چې د هغې صرف د فرض او قضا به کوئ، د سنتو قضا نشته. د قضا نیت به څنګه کوئ؟ د قضا نیت به داسې کوئ، نیت ضروري ده چې تاسو به جبې نه کوئ، بلکې تاسو د زړه نه د نیت کولی شي چې زه 2 رکعاته د سهار چې کوم قضا فرض مونځ دی هغه ادا کوم، او دا شانتي نیت وکړئ. بیا ځان چې څنګه تاسو مونځ کوئ دغه طریقه ده. د هغې نه علاوه د سهار مونځ تاسو ډېر خلک وایي چې د سهار مونځ چې کوم دی هغه صرف سهار قضا کړي، داسې نه ده، بلکې د سهار مونځ تاسو ماسپښین هم قضا کولی شئ. د هغې نه علاوه مازدیګر هم قضا کولی شئ، ماښام هم قضا کولی شئ، ماسخوتن هم قضا کولی شئ. یعنی د یو مونځ چې کوم دی هغه د بل مونځ په ځای باندې تاسو قضا کولی شئ، یعنی د هغې په ټایم کې تاسو قضا کولی شئ. د سهار مونځ د ماسپښین په ټایم کې دا شانتي د ماسپښین چې کوم دی هغه تاسو ماسخوتن هم قضا کولی شئ. بالفرض تاسو د ماسپښین مونځ قضا شي نو تاسو مازدیګر هم قضا کولی شئ، ماښام هم قضا کولی شئ، ماسخوتن هم قضا کولی شئ. یعنی بیا تاسو هغه کولی شئ په دغه ټایم کې. د هغې نه علاوه 3 ټیمه دغه دي چې په هغه کې تاسو مونځ نشئ کولی، قضا مونځ هم نشئ کولی، نفل هم نشئ کولی، فرض وغیره سم نشئ کولی. یو طلوع یافتاب چې کوم وخت دا نور راخیږي، یو زوال چې کله دا نور بالکل د سر لپاسه، او یو چې کله نور بالکل پناه کېږي، غروب یافتاب ته چې ویل کېږي. دغه 3 ټیمه چې کوم دي د مکروه ټیمه دي، په دې کې تاسو
قضا موزم نشي کولای، دا غي نه علاوه نفل وغیرہ سم نشي کولای. په دې کې موږ کوم دي مکروه دي. د هغې نه علاوه تاسو چې کوم قضا مونږ په هر ټیم کې تاسو کولای، پوره شپه چې کوم دي تاسو هغه قضا راګرځولای شئ چې څومره موزونه تاسو نه قضا شوي. او دغه شانتي ماسپښین هم قضا کولای شئ، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن تساره پورې. نو امید کوم چې دا مسله مو په سمجھ کې راغلی وي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.